السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عرفان الله یم، ستاسو ورور ستاسو ملګری په پروګرام د پښتو فوټو ایډیټینګ کې نن یو ځل بیا د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښ شي. خو د ویډیو شروع کېدو نه اول خو به زه ستاسو ته دا ووایم که تاسو چېرې تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز په سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې به تاسو د ګنټین نشان راشي په هغه باندې هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. ټیم ډېر نه هره پوم زموږ خپلې ویډیو طرف ته. که چېرې تاسو هم غواړئ چې مونږ هم خپل یو داسې تصویر جوړ کړو نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې د پیک آرټ اپلیکیشن اوپن کړئ او تاسو به بیا په دې پلس نشان باندې کلیک وکړئ او دا بیکګراوند به پیک آرټ ته راوړئ. د بیکګراوند لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. سیمپلی تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو د خپل موبایل کې د بیکګراوند ډاونلوډ کړئ او خپل یو تصویر هم دغه شانتي طریقې سره جوړ کړئ. تاسو به بیا په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او چې کوم تصویر نه مې بیکګراوند ریموو کړی وي هغه تصویر به تاسو دلته ته راوړئ. که د ریموو کېدو طریقه تاسو ته نه وي نو په ډسکرپشن کې لینک موجود دی، هغه ویډیو تاسو وګورئ نو تاسو به ډېر په اسانه سره په یو کلیک سره خپل بیکګراوند ریموو کولی شئ. چې کله تاسو هغه بیکګراوند ترې ریموو کړو هغه تصویر به تاسو دلته ته راوړئ او دلته کې به تاسو صحیح طریقې سره منتخب کړئ او اپاسټي چې کومه دی هغه به ورته لږه کمه کړئ. چې کله اپاسټي تاسو تصویر ته کمه کړئ نو تاسو ته به اوس صحیح طریقې سره چې کوم دغه دی نو هغه به تاسو صحیح طریقې سره تصویر ښکاري. تاسو بیا په دې پلس نشان باندې کلیک وکړئ او هارډنس په فل کې 100 کې او داسې طریقې سره به د بیکګراوند ته ریموو کړئ. او پلیز که ویډیو مو خوښه شوله نو لایک کمنټ ضرور کوئ زموږ د حافظه لفظایي دپاره. او که تاسو ته څه قسم ته پرابلم هم وي نو تاسو د ویډیو د لاندې کمنټ کولی شئ. انشاءالله زه به د هر یو کمنټ ریپلی تاسو ته لازمي درکوم. او که بیا هم په کمنټ باندې نه پوهیږئ نو تاسو ته په سکرین باندې زموږ د واتساپ نمبر شو دی، په واتساپ باندې هم تاسو زموږ سره رابطه کولی شئ. او د بیکګراوند لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. سیمپلی تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به یو ویډیو راشي، هغه ویډیو وګورئ. تاسو به یو کلیک سره خپل بیکګراوند د خپل تصویر نه بیکګراوند ختمولی شئ. او که تاسو سره څه دلته کې غلطي وشوله په ختمېدو کې دلته کې نو تاسو بیا دوباره په د سیټ کې چې تاسو ته کوم پنسل غوندې ښکاري په ده باندې به تاسو کلیک کړئ، هغه واپسي تاسو هم برابرولی شئ هغه غلطي. چې کله دا تاسو ټول مکمل برابر کو نو تاسو بس سیمپلی په ټیک مار باندې یو ځل کلیک وکړئ او اپاسټي چې کومه دی هغه به ورته بیا مخته بوځئ 100 پکې چې تاسو ته تصویر صحیح طریقې سره ښکاري. او چې کومې غلطیانې تاسو نه شوي وي نو دوباره تاسو په دې برش باندې کلیک وکړئ او هغه غلطیانې تاسو دلته کې صحیح کړئ. او چې کله ټولې غلطیانې تاسو صحیح کړئ نو تاسو به بره په ټیک مار باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړو تصویر مې صحیح طریقې سره برابر کړل نو تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. او چې کله مو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ نو دلته کې به اوس تاسو راشئ
ټول ته چې ټول باندې تاسو کلیک کړو په د باندې به تاسو کلیک وکړئ او د بیکګراوند کلر چې کوم دی هغه به تاسو لږ مدم کړئ نو دا به تاسو لږ ښکته کړئ او نو تاسو د بیکګراوند کلر به لږ مدم شي تور شي نو تاسو به سمپلی په ټیک مار باندې کلیک وکړئ او دلته کې به بیا تاسو راشي سموث ته بیوټي کې به تاسو په سموث باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو سمپلی صرف تاسو په خپل مخ باندې لږ بلر وکړئ سموث وکړئ چې تاسو مخ صحیح طریقې سره ښکاري چونکې د تصویر ما ډېر په رڼا کې وخلی و نو تصویر صحیح طریقې سره ځکه ښکاري نه د تاسو باندې ډیپینډ دی چې څنګه تصویر تاسو ښایسته وباسي هغومره به تاسو تصویر ښایسته راځي چې تاسو په ټیک مار باندې کلیک کړئ اوس به تاسو دلته ډراو ته راشي او دلته کې به تاسو په پینسل باندې کلیک وکړئ او سیز به ترې لږ کم کړئ او اپاسټي چې کومه دی هغه به هم لږه کمه کړئ او دلته کې به تاسو اوس چې کوم تاسو بوټان وي څه وي نو تاسو دلته کې اوس هغه نه دی راتاو کړئ چې تاسو شډو راشي چې کله د تاسو تاو کوم سیډ ته په ده باندې به کلیک وکړئ او اپاسټي به ترې لږه کمه کړئ چې کله د تاسو داسې وکړو نو تاسو به په ټیک مار باندې کلیک وکړئ او تاسو به دوباره بیا په ډراو باندې کلیک وکړئ او باره په 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ او سیو ایمیج باندې به کلیک وکړئ دا تصویر به تاسو په ګیلري کې سیو شي هلته کې تاسو اوپن کې تاسو ته به شیر لیکلی شوي په شیر باندې کلیک وکړئ او هلته کې به تاسو ته لیکلی شوي ایډیټ ټو لایټ روم نو چې کله تاسو په ایډیټ ټو لایټ روم باندې کلیک وکړئ نو تاسو تصویر به دلته ته راشي په لایټ روم ته نو تاسو به لایټ روم چې کله تاسو اوپن کړئ دلته کې به تاسو ته تصویر خپل ښکاري په هغه باندې کلیک وکړئ نو دا به تصویر تاسو لایټ روم کې اوپن شي دلته کې ټول ناول به تاسو په لایټ باندې کلیک وکړئ نو دلته کې اوس تاسو ته لایټ کمولی او تیزولی هم شي چې تاسو په تصویر کې تیاره وي نو هغه نه رڼا هم جوړولی شي او که رڼا وي نو هغه نه تیاره هم جوړولی شي نو دا تاسو باندې ډیپینډ دی چې څنګه تاسو تصویر هغه شانې ورته کلر کوئ دلته کې اوس تاسو صحیح طریقې سره ورته کلر کولی شي په لایټ روم کې چې کله دا تاسو وکړو نو تاسو به سمپلي بیا چبۍ ته راشي چبۍ باندې به تاسو په چبۍ باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دلته کې اوس تاسو بیکګراوند ته کلر هم چینج کولی شي او خپل شرط ته هم کلر چینج کولی شي او چې کله دا تاسو وکړو نو سمپلي تاسو ته بره میکس لیکلی شوی دی تاسو به په میکس باندې کلیک کړئ چې میکس باندې مو کلیک وکړو تاسو به ټول ناول تاسو به خپل بیکګراوند ته ګورئ چې څنګه تاسو بیکګراوند کلر وي هغه شانې به تاسو دلته کې کلر سلیکټ کړئ نو مونږ دغه شانې بیکګراوند کلر دی ګورئ ما ورته هغه سلیکټ کړو نو چې ما ښکته کړو نو بیکګراوند کلر چینج شولو تاسو به داسې وکړئ تاسو به اوس ګورئ چې بیکګراوند نه سوا مونږ په تصویر کې څه کوم رقم کلر دی نو مونږ شرط چې کوم دی هغه د سور کلر دی نو سور کلر ورته ما سلیکټ کړو نو اوس به تاسو دا صحیح طریقې سره وکړئ او تاسو به بیا په ډن باندې کلیک وکړئ چې ډن باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو به اوس دلته راشي کلیریټي چې کومه دی دا به تاسو لږه مخکې کړي چې تاسو تصویر لږ صفا شي او په 3 نمبر باندې ویګنیټ چې کوم دی دا به تاسو لږ مخکې ښکته کړئ چې تاسو په تصویر کې لږه تیاره راشي نو تاسو تصویر به صحیح طریقې سره بیا ښکاري د تصویر سیو کېدو دپاره سمپلي تاسو بره په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ او دلته کې سیو ټو ډیوایس باندې کلیک وکړئ او په های کوالټي باندې تاسو سلیکټ کړئ او په اوکې باندې کلیک وکړئ نو دا تصویر به تاسو په ګیلري کې سیو شي که ویډیو مو خوښه شوي نو پلیز لایک کمنټ او شیر یې لازمي وکړئ چې زموږ حوصله افزایي کېږي او که تاسو ته په ویډیو کې څه قسم ته پرابلم وي نو تاسو ښکته په کمنټ کې مونږ تپوس کولی شئ او تاسو مونږ سره په واتساپ باندې هم کانټیکټ کولی شئ واتساپ نمبر تاسو ته په سکرین باندې شو دی د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازه درکړئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان